اوس په اختصار سره د واده د شپې آداب ذکر کوو. واده د شپې آداب په کوم شپه باندې چې الک په جنې بسې کمرې ته دننه شي. ما ځینې آداب را جمع کړي دي په اختصار سره به بیانوم. د دې نه مخکې ته یو نصیحت وکړم ټولو ته. چا چې واده نه دی کړی هغه ته خاص نصیحت، او څوک چې دویم او د درېیم او د څلورم سوچ کوي هغه ته هم دا نصیحت، او کوم چې کړی دی الله دې ستاسو عمل شي. وخت تیر شوی اوس داسې کولی شي چې دویم درېیم واده وکړي څلورم بیا په عمل کېدی شي، خو خاص کر ځوانانو ته دا هلکان چې کښېني که نه یو بل سره دوی نصیحتونه کوي یو بل ته. ته چې د واده په شپه ننوځې نو ته به داسې چل وکړي او بیا به داسې چل وکړي بیا به دا وکړي. هغه بل چې ورسره ملوي شي هغه ورته وایي ته به داسې چل وکړي چې دا چل وکړي دا به بل ورته زه دې ټولو ته دا وایم دا ټول دې ټولو کې په یو باندې عمل نه کېږي. دی چې دغه ټیم کې زنانه ته مخامخ شي د هغې سره کښېني نه دی به څه وایي چې هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې. دا نصیحتونه کوم ځای کې به دغه ټیم کې په کار راځي؟ یو هم په کار نه راځي. دا کوم نصیحتونه چې زه کوم دا د قرآن او حدیث په رڼا کې دا په زړه کې کښېنه او په دې عمل کړي، نور به یو عمل نه کړي. نه دا سړی ولې ګډوډ کړي؟ ته اوس پته شته کله چې کور دننه ورځي غریب رنګ چې دی سور شوي غوږونه یې تک سره شي او رپرپی به داسې راغلی. ولې دې د ډېرو نصیحتونو خراب کړی ځکه چې دته چې دومره ډېر نصیحتونه دا ودونه والا وکړي که نه هغه وایي که څه دا چې یو غر دی زه اوس ورځم جهاد له او ټینک به وي او کلاشنکوف به وي او ډزې به کېږي او بمان به راولي په دین چې زما به څه حال. د ډېرو نصیحتونو سره سړی خرابېږي. نه صرف مختصر قرآن او حدیث کې شریعت کې چې کوم نصیحتونه راغلي په هغې عمل کوو انشاءالله ستا ژوند مخې ته کامیاب دی. اولنی کار به دا وکړي، اولنی کار چې نیت به ښه ساتي. او دا مسله ما په تېر شوي درس کې بیان کړې وه. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي او د حدیث ترمذي کې دی او امام ابن ماجه هم راوړی دی ثلاثة حق على الله تعالی عونهم. دې ته پک کړي د دریو کسانو په الله باندې دا حق دی چې الله به مرسته کوي، الله به لازم مرسته کوي. اولنی هغه کس المجاهد فی سبیل الله چې الله په لار کې جهاد کوي او د الله د دین دپاره جنګېږي الله لازم کامیابوي. او دویم والمکاتب الذي يريد الاداء هغه غلام مرئي وینځه چې د ځان ازادولو دپاره خپل باچا خپل مالک له پیسې ورکوي چې ما ازاد کړي. الله د دې سړي مرسته کوي او دله توفیق ورکوي نه دی دا پیسې بیا ادا کولی شي. او درېیم هغه سړی والناکح الذي يريد العفاف او هغه سړی او هغه جنۍ چې واده د دې دپاره کوي چې د غلط کارونو نه ځان لرې ساتي. الله دا خلک کامیابوي او د دوی په ژوند کې برکت اچوي. ته چې په اولنۍ شپه باندې کله کمرې ته ځې نو په زړه کې دا اراده ساته چې دا واده ما صرف او صرف د دې لپاره وکړو څه لپاره چې زه د غلطو کارونو نه ځان لرې کړم او د هغه کارونو نه ځان لرې کړم په کوم باندې چې رب العالمین خفه کېږي. په دې ځای کې یو نصیحت موږ د مشرانو ته دا کوو که د هلک مشران دی او که د جنۍ چې د هلک او جنۍ د یو بل نه لرې هسې مه ساتئ. اوس خو الحمدلله دا مسله سره کې کمزوري شوې غونته کېده خو پخوا به یو هفته هلک غریب بهر پروت یو هفته کله به د ماما په کور کې غریب پروت دغه به دیره کې او کله به د تره په کور کې پروت او کله به د نیکه په کور کې پروت او د زړه نه یو الله خبر چې زړه به یې څه تېري او دې مشرانو ته به دا خیرې کول چې چلې نه دا بده خبره د سنپاولو نه دا کار نه دی کول پکار. ته چې ورته واده وکړو د نکاح دې ولو تړلی ولې دې ولو تړلی خو چې هلک او جنۍ د یو بل سره ملو شي نو اوس دې ته به کیسه ضرورت دی چې هفته دې هلک بهر کېنولی نه بیا د هغو نه چې لږ به کم دي نه هغو 3 ورځې 3 ورځې خو عام چلي. نو اوس الحمدلله دومره لا شوي ده چې یو ورځ د خبره راغلې ده خو بیا به کوم هغه یو ورځ ده د دې یو ورځ تېرولو ته به کیسه ضرورت دی. وایي نه د جنۍ خپل خپلوان ته نه ناستي که نه د جنۍ خپل خپلوان ناستي خپلې کمرې دي کوټې دي هلته ول هر څه سیټ کړي ناست وي هلک او جنۍ به یو بل سره میلاو شي څه خوري خو یې نه دا مسله وایي نه دا جنۍ یېرېږي. او که زه داسې ووایم چې په دغه ټیم کې د جنۍ خیرې کوي دغه کور والا ته چې د کمره پسې دا خلک را جمع کړي دي او هلک غریب بهر پروت دی نه بیا هېڅ یېرېږي نه چې د پلار د کور نه دلته راځي دا طبیعت دی دا د انسان طبیعت دی. جنۍ چې دی د هلک سره خوشحاله دا د هغې طبیعت دی د هغه په دې خفه کېږي نه نو دا ظلم زیاتی ختم کړي او په خپلو کورونو کې دا طریقه بلکل ختمه کړه چې څنګه واده وشي هلک او جنۍ یو بل سره د میلاو شي. میلمانه دي که نه میلمانو ته چا څه ویلي نه دي میلمانه که په دغه ورځ ناستې څه حرج نه ده. ښه نو څه به کوې کله چې کمرې ته ور دننه کېږي هر هغه هلک چې واده کوي یا د دویم درېیم اراده ده کله چې دننه کېدي کمرې ته نه ځان به ښکلی کېږي
او په دومره حدود کې به ځان ښکلی کې کوم حدود چې د شریعت دي د هغې نه به اوړې نه. او ما په تیر شوي درس کې دا مسله بیان کړې وه چې ځینې خلک د واده په دې ورځ باندې حرام کارونه کوي او په هغې ځان ښکلی کوي. او جنیل هم پکار دی چې ځان څه کړي؟ ځان ښکلی کړي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف، څنګه چې د سړو په دې ښځو باندې حق دی دغه شان د دې ښځو هم په دې سړو باندې حق دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم طرز وی چې کله به درس وکړو او کور ته به دننه تو نه د کور سره دروازې کې به دا پټکې خپل برابر کړو، لاسونه به یې لمده کړو، په دې ویښتو کې به یې څه ویله ږیره به برابر کړه. دا شاګردانو ته یې وروسته پوښتنه وکړه چې کور ته ځې روزانه دا چرکې ته ولې دا چرکې؟ هغه ته وایي زه دې لپاره کوم چې زه ښکلی ښکارم چې دننه وشم، ځکه چې زما دا زړه کېږي او زما همیشه دا خوښه ده چې زما ښځه ما ته په داسې حال کې را مخامخ شي چې ښکلي، نو داسې به د هغې هم دا خوښوي که نه. نو چې اوس سړی وردنې شي او د خولې نه یې نسوار وبینځي، د واده په شپه یې نسوار لګولي تازه او وردنې شي او د ښځې سره کښېني او د جیب نه هم د نسوار وبینځي او د ګوتو نه یې په کومو ګوتو کې چې نسوار لګولي د هغې نه هم دغه لاس چې دی په دې ښځه باندې ولګي دغه نه هغه څښا وینه هغې ته لاړ شي. چې دی په دغه شپه وردنې شي او خوله یې څښا په څښا یې غاښونه یې تک ژېړي او د ښځې سره کښېني او د هغې باندې اولنی د دې سړي د خولې هغه وږم ولګي کوم چې هغه څښا وینه راځي، دې به د خاوند څه خوښ شي. د اولې ورځې نه دا غریب دا حال دی، دا خو له ده سیټ کړی دی، واده دی. نو چې بیا مخې ته نورې ورځې راشي چې بیا به د غریب ګورې څه حال دی. دغه شان زنانه له پکار دي چې په دغه ورځ باندې ځان سنبال کړي او ځان تیار ساتي خپل خاوند ته، خو د شریعت په حدودو کې دننه چې د هلک څنګه کمرې ته راشي او په دې جنۍ نظر ولګي او دی خوښه شي. تاسو ته پته شته د دې اولني نظر ګوره ډېر غټ اثر دی، د اولنی نظر دی د دې ډېر غټ اثر دی. نه څنګه چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او جنۍ په هلک نظر ولګي چې یو بل خوښ شي، د دوی د ژوند بیا مخې ته ډېر د الله په توفیق سره ډېر ښه روان وي. خو چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او هغې ځان سنبال کړی نه او په عامو حالاتو نو ده به ترې زړه تور شي. یا هلک په دغه حال کې دا کوم چې ما بیان کړ چې د نسوارو چونډۍ لګولې او یا سګرټ یې څکلي او د خولې نه یې د څښا بینده لوخړې رواني او د هغې سره په کټ کې ناستي، د هغې بدې شي چې د اولې ورځې نه بدې شي، بیا مخکې ورسره مخکې هم بیا د هغه سره زړه نه لګي. نو اولنی کار به دا وکړي. بل به دا کار وکړي چې کمرې ته وردنې شي نو سلام به واچوي، دا طریقه ده د شریعت. کمرې ته وردنې شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، هغه به له دې جواب ورکړي. ځینې خلک دا وایي جاهلان وی په ښځه باندې څوک سلام نه اچي ځکه چې سړی کمزوری ښکاري. خو رسول صلی الله علیه وسلم وایي زمونږ پیغمبر چې د غیرتیانو غیرتي دی او په هغې کې چې څومره غیرت و نور لا په چا کې نشته. د الله نه وروسته غیرتي انسان او په مخلوقاتو کې غیرتي مخلوق هغه څوک دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم. هغه وایي افشو السلام، سلام خور کړي، خور یې کوي. که د واده په شپې او که نور ورځې که کور ته ځې کار چې سلام واچو. ته چې وردنه شوې ته ووایې السلام علیکم، دې سلام څه مطلب دی؟ سلامتیا دې پته نو دې ښځې له دې یو امان ورکړو چې ما نه یېرېږم، ته په سلامتیا کې زما د طرف نه، او الله به ستا په دې واده کې برکت واچوي چې ته شروعات ګوره په یو شریعت په کار باندې دې وکړو. نو چې کله دننه ورشي نو اول به ده وایي چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، بیا به د دې ښځې سره په ارام کښېني. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې روایت کې راځي چې تاسو کې دې څوک د واده په شپه باندې د زناورو په شان کورواله نه کوي چې بس کمرې ته ورښکاره کېږي او ځان یې زناور جوړ کړی، نه، ته به کښېني د ښځې سره، د ځان نه به نادیده نه جوړوي چې څنګه وردنې شو ډایرکټ بس کورواله شروع شي. ته به سلام واچوې، د ښځې سره به ښه په ارام کښېني، ښه په ښکلې طریقې سره، او د هغې سره به خوږې خبرې شروع کړي. او غوره طریقه به دی که په دغه ورځ ته ځان سره خواږه څه ویسي په جیب کې یا په کمره کې د بیوزي کې یخودي، او بیا دا په دغه ورځ په دغه شپه باندې هغې له په خپلو لاسونو په خوله کې ورکړي په خوند به کوي. او دا ښځه به د دې سړي نه څومره متاثره شي. تاسو وایئ چې متاثره به شي که نه؟ غلي ناستې لکه دا مسلې چې چا سره شوي نه، غالبا خو ټولو ودونه کړي دي. د دې ښځې به څومره د دې زړه کې به د دې خاوند دپاره یو څه چې دی د اول راتلو سره ګوره ما په خوله کې دا مټۍ را کړه، دا چاکلیټ یې راکړو، خو نو دا به وایي چې دا خاوند خو به په روان مستقبل کې خو ما ډېر ښه ساتي، یو اثر به وشي. ښه جنیل هم پکار چې یو هدیه یو ګفټ یې ښودی چې هلک کله کمرې ته راشي خبرې اترې شروع شي، دا ول هم د خپل طرف نه څه شی ورکړي، هغه هم څه خوشحاله شي. بیا ورو ورو
د هغې سره خبرې شروع کړي. او دلیل ګوره په دې مسله باندې دا دی، حدیث د اسماء بنت یزید رضی الله عنها، هغه وایي چې قینت عائشه رضی الله عنها لرسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه شپه باندې عائشه رضی الله عنها نو ما تیاره کړې وه، عائشه رضی الله عنها ما تیاره کړې وه، او رسول صلی الله علیه وسلم ته مې تیاره کېنولې وه. نو رسول صلی الله علیه وسلم راغی، د هغې په خوا کې کېناستو او بیا یې سجل وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم ما لوښی ورکړو د پۍ و، نو رسول صلی الله علیه وسلم پۍ وسکو او بیا په خپلو لاسونو هغې له ورکړو. چا له ورکړو؟ عائشې رضی الله عنها. نو هغې خپل سر دې چې کته کو شرمېده، ځانه په دغه ورځ شپه باندې چې دی شرمېږي. نو زه ورته قار شو، زه ورته قار شو، ما ورته چې ګوره رسول صلی الله علیه وسلم د لوښی نیولی، ته چې دی سر دې کوز نیولی. بیا هغې هغه لوښی واخېستو، هغه پۍ وسکو. او در روانې چې څومره مسلې زه اوس بیانوم که نه، په دې کې به دا نه وایي چې په دې کې خو شرم او حیا او په مجلس او دا حدیث ته چا دی؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. دا زموږ شریعت دی. او که دا مسلې ما واضح کړي نو انشاءالله زموږ د شریعت نه به جاخې ختمې شي. چې څو پورې دا پټي نو هېڅ هم نه کېږي. او دا کومې طریقې چې د زه ښیم که په دې د عمل وکړو انشاءالله واده به دې کامیاب واده وي. نو ته به سجل وکړي، اول به دې ښځې له څه ورکړي، بیا به د هغې سره په ارام کښېنې، په د هغې سره به خوږې د مینې محبت خبرې شروع کړي چې نه ته کښېنه او په نصیحتونو سره شي. زموږ د خلکو یو رواج جوړ شوی د مشرانو نه روان دی چې کښېني بس دی به تقریر شروع کړي. زما د مور پلار به ډېر خیال ساتي، زما د وروڼو به خیال ساتي، زما تره زامن نه ځي، ماما زامن نه ځي، کاکا زامن نه ځي. صحیح ده، دا نصیحتونه ورته وکړو. مونږ دا نه چې نصیحتونه مه کوو، لږ صبر وکړه. نوي ناوي ده، نوي جنۍ ده، عمر به کمی، یریږي، لږ رعب پرې دی، کښېنه ورسره ښه په ارام خوږې خبرې شروع کړو. د اول نه د تقریر شروع کړو، نو د هغې سره به ښه په ارام کښېني. بیا د دې ناستې مې یو طریقه، مثال کې تو سره کښېناستې، نو ورو ورو په دې خبرو کې ته د هغې په لاس باندې لاس کښېږي، د هغې په لاس باندې لاس کې دې سره هغه مینې محبت، هغه کوم ماحول چې د هغه ښه زیاتېږي. او دا ښځه به هم په دغه کې شي چې زما دا خاوند په ما مین دی. او بل دی چې هغې ته به ته ډېر سنجیده سړی ښکاره شي، ډېر سنجیده. خو چې کله ورته ته کښېنې، اول خو بغیر سلام نه وردننی شي، چې څنګه وردننی شي نو دا پکې نشته چې څه خواږه څه دی ښځې له ورکړي، دا پکې نشته. بس ښځې سره به کښېني، ته داسې کار وکړې چې زما د مور پلار به ډېر سخت عزت کوي، خو د هغوی عزت دې ونه کړو نو زه به راسره دې سال وکړم چې چا راسره کړی نه وي. بیا به دې کور کې به دې ځای نه او طلاق کړي به مې د واده ورنۍ شپې ته وګوره، ته به کې د طلاق خبرې کوې او زه به دې ووایم او زه به یې دغه کړم. دې پیسو ته ضرورت څه دی؟ د هغې سره به ته خوږې خبرې شروع کړې په ښه طریقه باندې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو طریقه مونږ ته ښوولې ده، هغه ده چې کله ښه پوره ګپ شپ ولګېدی شو نو د هغې نه بعد دا پکار دی چې دوی 2 رکعته لمونځ وکړي او د خپل نوي ژوند شروعات په څه باندې وکړي؟ په منځ باندې. دې ژوند کې به ډېر سخت برکت وي. او د هغې دغه حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه او د ابو سعید مولا ابي سعید مالک ابن ربیع، دې حدیثونو کې دا مسله راغلې چې په کومه ورځ باندې سړی، په کومه شپه باندې سړی په ښځې پسې ورشي نو پکار دی چې دویم 2 رکعته لمونځ وکړي او دا ښځه هم 2 رکعته لمونځ وکړي. ستاسو څه ګمان دی په دغه واده باندې او څه سوچ دی چې هغه د مانځه نه شروع شي نو دغه ژوند به مخکې کامیاب وي که نه وي؟ دا به کامیاب وي. ځکه چې شروعات د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ باندې وشو او بیا چې دغه ټیم کې د په دې سجده کې الله تعالی سوال وکړي چې یا الله زما د واده د ژوند وشروع کېږي، ته پکې برکت واچوې، ته ماله طاقت راکړې، ته ماله توفیق راکړې، څومره ښکلی ژوند به د دې سړي. دا په دغه ورځ باندې دا کار کول پکار دي. د هغې نه بعد که بالفرض دې ښځې له د کوروالي دعوت ورکړي او ښځې ورته ووایي چې نه، ځکه چې ښځه په دغه ورځ باندې ناشنا ښځه ګوره پردۍ ښځې راشي एकदम د صلی وسلم راشي، لازم په هغې باندې روی وبي. نو که بالفرض د ښځې دې منع کړو چې نه نن به نه کوو نو دی به څه کوي؟ خپله به یې راټینګ کړي؟ نه، په دغه ټیم کې به دې حالاتو ته وګوري چې دا ښځه په روب کې ده، په یره کې ده، هېڅ خبره نه که دی یوه شپه یې د واده د اولنۍ شپه چې د بغیر د کوروالي نه تېره کړي، بس دی به هم ځان غره کړي. دې ته سنجیده انسان